مغیره معاویه ته وویل پیغمبر ګوره موږ د دې نه منع کړي وي چې د مور سره د میندو سره به بد اخلاقي نه کوئ د میندو سره به بد اخلاقي نه کوئ ښه بد اخلاقي د پلار سره جایز ده نورو ځایونو کې خو د پلار تذکیره هم راغلې ده چې د دوی سره بد اخلاقي نه کوي مور پلار دواړو سره او د دوی سره به ښه کوي دلته ولې صرف مور ذکر شو دې به څوک جواب راکړي دا خو یو قسم کېدی شي جواب چې یعنې د مور حق ډېر دی او صحیح ده نو ولې د مور حق ډېر دی نو د پلار سره بد اخلاقي کول جایز دي نږدې شو منمه مور د پلار نه څه درجه اوچته ده خو آیا د دې دا مطلب دی چې درجه اوچته نه د پلار سره بد اخلاقي کوه د پلار سره ظلم ناروا بارک الله فیک دی جواب دی مور د پلار په نسبت صحیح کمزوري مور د پلار په نسبت کمزوري نو چې کوم بدتمیزه انساني بد اخلاق انساني بېدینه انساني هغه مور سره بد اخلاقي کوي زه پته مور کمزوري ده بل زما یو ویډیو ولې تاسو به لیدلي یو کس راولګي د مورې مخې ته راشي او دی څوک وایي د مورې منځ ته راشي وایي مه کوه او چې داسې دیکه وله ورکړي نو یو چړق دې وباسي دې ځمکې ته راواچي زما خو په هغه ټیم په دې جسم دا ویښته ودرېږي دا غونه مې ځیږ شو ورله داسې شومه داسې په دې دماغو کې مې سم داسې لکه کرنټ چې راله څوک راکړي چې چلو شو یو دوه درې منټه خو ورته داسې دقې شان غلی ناست و چې اخر دا کوم لاس دی چې په مور باندې اوچتېږي کوم لاس دی چې په مور اوچتېږي په بوډۍ مور باندې اوچتېږي نو د میندو سره ښه کول د دوی سره بد کولو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي ده د پلار سره په دې باب کې که ما نصیحت شروع کړو وخت لږ پاتې دی 100 منټه خو که ما نصیحت شروع کړو نه ختمېدونکې خبرې دي ما سره الحمدلله اوږدې خبرې دي خو صرف درته دا ووایم چې دا مور او پلار دوی په ژوند کې ډېرې سختې لیدلي په ډېرو سختو تېر شوي دي هغې وله دا زړه کمزوری کړی دا زړه وله ستړی کړی دی دوی په ډېرو مرحلو تېر شوي ته اوس تازه تازه ګرم ګرم ګرځي چې وایي زمونږ کور دی او جیداد دی او مال دی او پلانې دی او هر څه هغوی څه کړي دي نو هغوی په ډېرو مرحلو تېر شوي نو زړه ستړی شوی دی بله دا دې خبرې تاسو ته سوچ کړی د خپل پلار ته وګوره که چېرته ژوندی او که مړي نو د بخاني دعا وله غواړه موقع ده د لاس نه تللې ده اوس دې سپین ږیرې پلار ته وګوره دی چې دا په هر خبره خفه کي دی چې دا په هر خبره غوسه کي د هغې یو وجه خو دغه ده چې په ډېرو حالاتو تېر شوی دی دویم دا چې یوازې شوی دی همزولي اکثر د دې مشرانو مړه شي نو څوک هم نه چې بار ورسره کښېني پلانې و یاره هغه مړ شو یو زموږ د سبق ملګری و هغه پلانې هم مړ شو هغه هم مړ شو هغه هم مړ شو دی ته یوازې شي په داسې ټیم کې به دا مشران یوازې کېدو ته نه پرېږدي د هغوی ملګري د هغوی همزولي د دنیا نه لاړ شي نو هغوی بیا د الله نه بعد هم تا ته ګوري چې دا بچی ده او دا مې لور ده دا انګور ده دا مې نوسي دي او ته هم راولګي یوازې پرېږده او ته ورسره بد اخلاقي شروع کړې او ته ورسره ظلم زیاتی شروع کړې نو پاتې څه شو نو د میندو سره خصوصا نو دا مسله د پلار او د مور دواړو لپاره یو شان ده خو مور دا ده چې ډېره کمزوري
الله سوي حملته وهنا على وهن کمزوري ده سره د دې کمزورتیا دا بچی چې دی نو په 9 میاشتې په خېټه کې ګرځولی دی یو خو هغسې کمزوري ده پیدا شوي کمزوري ده او بیا دا کمزوري ښه کمزوري شي چې 9 میاشتې دا بچی په خېټه ګرځي وفصاله فی عامین 2 کاله بیا پی دي او بیا دا ماشوم لویول او د سره دا سختي تېرول موږ ته خپله لکه کم کسانو چې ودونه دي هغوی ته دې تجربه شتي چې کله موږ کټ کې سملو ماشوم جاړي لرې کوي بس او موږ ویده شو دا مور ټوله شپه دې ماشوم ته ناست دي او غلی شي او تاله به دا راولم او تاله به دغه او کله دوايانې ورکوه او کله یې څه پاکوه او کله څه او کله څه لویه سخته دې مور تېره کړې لویه سخته ځکه په عبدالله بن عمر پسې یو کس راغی وي مور مې په شا حج له وړې ده ګوره د یمن نه چې دا خبره خو اورېدو کې به داسې دغه نه کول به ډېر ګران دي د یمن نه یو سړي مور په شا کړي او د قافلې سره روان دي او بیا مې په حج هم وکړو اوس مې مدینې ته راوسېدي ځینې به یمن ته بیا وړمه دقه شان نو ما یې حق ادا کړو هغه ورته کله چې ته د دې مور په دې خېټه کې وي عبدالله بن عمر ورته وي کله چې ته د دې مور په دې خېټه کې او ته به داسې وخوځېدې او دې به هغه سړیکه محسوسه کړه تا له د هغه سړیکې هغه بدله دې نه ده ورکړې عمر بن خطاب پسې یو کس راغی وی امیر المؤمنین د مور ډېر لوی خدمت کومه وی په شا یې ګرځوم تر دې چې یو دسمات یې زه به وزم راولم دومره کمزوري شوي او خوله کې وله ډوډۍ ورکوم اوبه وله ورکوم حق مې ادا کړو که نه هغوی نه نه دی ادا کړی وی امیر المؤمنین ناشنا خبره کې د دې چې دومره اوچت حق دی خو ما سره هم دا کړي دي که نه زه یې ګرځولی یم په غېږ کې ډکو میچازو تشو میچازو له یې زه بوولی یم ما له ډوډۍ په خوله کې را کړې د څښاک کې را کړې اوس یې زه هغې چې څه کړي اوس زه کوم نو ما څنګه حق ادا نه کوم هغه ورته ووي ته چې دا کارونه کوې نو زړه په یو ګوټ کې دا دي چې کله به مري او هغې چې دا کار کوو نو ستا د اوږد ژوند دپاره دعاګانې مو غوښتې دا فرق دی نو د میندو ډېر خیال ساتئ ډېر خیال ساتئ د دوی د قدمونو لاندې جنت دی او د امن و امان دی او د دعاګانو خزانه ده او د دوی د برکت الله رحمتونه راوروي او ډېرې لارې الله اسانوي